دا بدعتیان چې دي دا بدعت چې کوي دا داسې نه دي چې دوی په دې خبر دي زه بدعتي یم او دوی بیا بدعت کوي، نه، دوی د جهالت څخه په دې کې مبتلا دي. د مشرانو، د دوی جاهلو پیرانو، د دوی جاهلو مشرانو، د دوی د الله د دین دشمنان چې د الله د دین دشمنان دي او د دوی پر سر باندې مشران، هغه ورته یاره دا د دین طریقه ده، دا ښه طریقه ده، په دې کې ډېر ثواب دی. یو وخت یو عالم یو چاته ذکر ورلیکلی د حفاظت دعا وی لیکلی وي، هغه عالم چې دی هغه ژوندی دی اوس، نو طالبانو ته کلمات ورلیکلی وي، دا د حفاظت کلمات دی وي، وایزدا کلمات لیکلی وي. زموږ یو استادو د دارالعلوم دیوبند فاضل وو، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا رحمت الله دیوبندی شهید، هغه ته موږ د هغه سره ناس موږ سبق ور باندې ویل. نو یو طالب رالی یا پرچی په لاس کې و د ورتل دا د چیش پرچی د هغه ورتل دا داسې پرچی د پلانکی مولوی صاحب لیکلی، نو داسې پرچی وویل. نو طالبانو ته وخندل، ورته ویل طالبانو تاسې چې دا ما لیکلی دی یو ذکر د لیکلی دی ابل لیکلی دی، دا به ډېر بهتر وي که به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سړی خپل ځان حصاروي، سړی د خپل ځان دم کوي او دا غواړي چې زه د نظر سه بچاو سم، زه د خلکو د حسد سه بچاو سم، پر ما باندې خپل دشمنان را نسی. کمی کلمات چې عام یو انسان لیکلی هغه به ډېرې زوروري که د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات. هغه زموږ شیخ صاحب ورته ویل چې تاسې کوشش وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات سته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات د نظر دپاره کمی کلمات، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب د بېدېدلو په وخت کمی کلمات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان د حفاظت لپاره کمی کلمات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اولاد د نظر لپاره کمی کلمات ویلي، او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دم کړی دی په کومو کلماتو یې کړی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل امت ته ښوولي دي د تعویض په نیت باندې د دم په نیت باندې کومې کلمات یې ښوولي، هغه ووایاست. د هغو کلماتو په ویلو باندې چې دا ما لیکلي دي تا لیکلي دي، دا دونه دا نه دونه په دې کلماتو کې نه دونه اثر شته، نه دا دونه مهمې دي در هغو کلماتو چې کومې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي. نو زما ورونو دا به کله سړي ته معلومیږي، دا چې سړي ته دا ځای معلوم وي چې دا حدیث دی دا دغه توري، دا چې سړي ته دا معلوم وي چې دا قرآن دی دا حدیث، دا چې سړي ته دونه معلوم وي چې دا دین دی دا بېدیني ده، بیا به ته خامخا دا دغه کوي. او که دا نه وي چیز به در په لاس کړي، تور سپنسیان به در په لاس کړي، تور سپنسیان به در په لاس کړي، غاړګۍ به در واغونځي. او کله کله بیا دا بعضې خلکو بیا داسې کړي دا غوږوالۍ ورشکولی وایي زوی یې نه پالي، بیا یې غوږوالۍ په غوږ کې ورواچي. او کله کله بیا بنګړي ور په لاس کړي. د بېدینو خلکو موریدان یاست، د جاهلانو موریدان یاست، د جاهلانو پر طریقه باندې روان یاست، جاهلان به دا رقم کارونه در باندې کوي. یو ورځ یو سړی راغلی و دلته د زما کمرې د یو جاهل پیر مورید و، ما ورته ویل مالته سړی خو د یو سم سړي مورید سي، موریدي خو د دې دپاره کېږي چې سړی د یو چا انډیوال سي، د یو چا سره بیعت وکړي، د یو چا سره کښېني، مقصد په دې کې دا چې دی دینداره سي، دی د رسول الله طریقه خپله کړي، دی د سنتو تابع سي، او دی د بېدینۍ سره وګرځېږي. نو چې پښتانه وایي چې خاوند خپله نینې خوري نو سپي ته به چیشي ور واچي، نو د پیر دې خپله کلمه نه ده زده نو تا ته به چیشي در وښیي. نو ما ورته وویله په دا پوښتنو کې مې لږ وغږوي، 15 کاله یې سره تېر کړي وه، په 15 کاله باندې قسم په الله 2 مسنونې دعاوې نه وې ور زده کړي، په 15 کاله یې سره تېر کړي وه 2 مسنونې دعاوې نه وې ور زده کړي.